راته شکن ظالمه ټانګه کېږي او ځاتلو نه ینو دا وګوره نیکه دا ښه دا څوک دی پاسه لکه ته بچکې خان نه اوه سپیننی ګورې بیخي د پته نه لګي ما وی چې څوک دی یار خفه نه شي سی صاحب دی تا خو ځان پسې سکیورټي ګارډ هم روان کړی که نه نو تا ته پته نه لګي زما خو 200 لانجې دي څه مې خپلې دي او څه پردې دي زما لانجې هم ځان سره شریکې که که نه یار ما نه مې یو کس وګوره راځه که نه نو ګو ما سره کار کوه دا راته ووایه سپېلنیه چې نن سبا څه کار کوو که نه که نه مرچکي خان کار نشته که نه یار و د خدای مسلمانه نو نن سبا خو ګوره د بټو سیزن دی او زموږ بټۍ کې کس لګي راځه که نه هلته به ځان سره نوکر کړم بس صحیح ده که نه خو دا راته ووایه چې تنخوا به رانه څونه هلې بس هسې ګپ شپ له به درځم ځه نه ګپ شپ له نه که نه ګوره کار به کوو که نه او که نه د تنخوا خبر را سره مخکې نه وکړې څونه تنخوا به راله تنخوا خبره به بیا هلته وکړو ځه هغه خپل ځای دی ښځه صحیح ده خو را چکر شه ګور زه به یې پته مې یم خامخا راځه چې ځو که نه د چې اوبه به رامانې وکړو مهرباني صحیح دی یو منډه راووه مهرباني صحیح شو ده هارونه دا ګوره ډېر تکړه سړی دی ښه دې دغه پسې مه ځه دې چې څونه بار دی که نه دونه په ځمکه کې دن نه دی راځه سکینې لورې ای سکینې لورې دا چې ګوله یو ګیلاس اوبه راوله څنګه چلې خیر شو سودا مودا خو پوره نه که نه او پوره ده خو د ټماټر هم کم و مساله هم کم و ماړی خدای یار څه داسې ارزان کړي که ټماټر چې ارزان دي په 150 روپۍ 200 کیلو نن سبا کېږي روټۍ در راولم دا چې دا روټۍ خو مې خوړلې ده ښه او دا ګیلاس ویسه کېده ښه دا واله او یو کس رنګونه کوي وختي رنګونه کول علي مولا ها علي مولا امیر خان کاکا راځه راځه بوډۍ راځه السلام علیکم السلام علیکم علي مولا خاطر مشي ترو بخیر علي خیر امیر خان کاکا کېنه سر ته کېنه کله علي مولا خان میلمه کېنه امیر خان کاکا څنګه بس راځه ګرمي ډېره یا نور راځه دې خوا کنه ته دا کټه ولاړ غزل درکم نه دا کوچاله چی امیر خان کاکا څنګه بس وختونه تېرېږي یارو خو د ګرمۍ زور لګولی دی او دې بوډۍ کور کې نه پرېښودم راته وویل زه د فضل مولا بهادور پسې ځو چې یې خولې بې کړو نو ما ورته چې بوډۍ لږ صبر وکړه ګرمي ده لا مې ته د خلا ځکه خلک ورته دا د روپۍ دا خبره نه کوي کښېنه هلته کښېنه یو خو په کور کې مې راته خوبه ساس کړی او دلته هم راته خوب په لاره دې دا د زړه پوخ کړو تروړه کېنه برقه کوزه که ګرمي ده خیر هغه سپین سترګې خو چا نه برقم نه علي فضل مولا جوړېده دی راوړی دی چې څښاپې نه شم دا خو توجیه ده امیر خان کاکا هغه تو دیا د مرګ لیری دی آیا سړیا خبرې موږ ته د مطلب خبره وکړه د مطلب ورته بوډۍ ته وکړه ته خو زما نه مخکې په مخ لکې زه ته ورته خبره وکړه زه ورته ډوډۍ کوم آلې د کټه به وغورځې چا به مې مخ غلي امیر خان کاکا راتاو شه دا ولې وایه ترور ای بخله مې راځي وایه پړ به ارمان پاتې شي ما ویلې کنه ای ما چې په دالو د ورکړي چې یو نه یو لکه به یو ورځ ورکړي بالکل د ما به کوم ما کړ دې درا زوینه زما خو یو ورځ شرط دې کور کې یو مې روټ نه ته ځل یو مې تلې نه ته چې کوم یو لکه کېنه په دې په خلک ته که یو خبره کوه په دوو دی بدي غلي چې کنه دا هغه کوم یو خوښ یا کله به راځي کنه دغه خوښه ده که نه چې ته پکې لاس به راولې بس زه برابر قوالم زه به ځم تو ته راخته وته په خپل هم د خبرې چل نه راځي ما هم خبرې ته نه مولا مې رانه خلاصه که یا الله ما کونډه کې حقه به م راځي کمر شومه او که دا راته خو ده بېته کړله د پسې راپاسم او په دوتو در باندې ګرځم زه به تا امیر خان کاکا جګړه مه کوئ خیر دی جګړه به کور وکړئ خو تاسو دې خبرې له راغلي وئ هم دقل راغلی یو عثمانه اسی د چټي کور کې ډډه والی د کار روزګار به دې کولې او اوس تا بیخي ځان شرمولې چې دا مور دې ماله ول رشته وکړي ماله ښځه وکړي ته لا وړوکې هلکې په قلار کښېنه تا نه بیا وروسته وکړي او مور دې یوازې به څه ګرځي نو زه مامي به دې مور سره او بس رشتو پسې به تاله ګرځي نه ښه خبره دې وکړه ماما هسې زه اریان یم که نه چې تا لیکوي نو دا خو د ماما ستا خو خپې قبر ته زوړندې دي نو څه له پردۍ زنانه غر کې ماله به یې وکړي ګوره تا سره هغه یوې ښځې وفا ونه کړه په نیمه لار کې یې پرېښودې
روزانه به دې وخله لکه هغه د الله کار عثمانه زما کار خو نو الله وجلې سما خو نه ده وجلې تا ته الله ویل چې ستارو ته دړلې سور ماښامې دې کټ ته نو ته مې هم نه دي ورولي پرېږدې د ماما په ایمان دا ښه ده چې هغوی ته څه ویل ګینې تا باندې ګوره عثمانه بار بار دا خبرې کوې او ورونو ته مې پته ولګي چې دا رښتیا ده وخه دې ټکولې ده سله مې په لانجو واړې مړه زموږ خپلې شل لانجې دي عثمانه دې شته ماما که نه زه وایم چې پته ورته ولګي که نه او راشي پانسي دي کې مړه تا خو زما مخ هم نیولې ده عثمانه ګوره ځان نه سړی جوړ کړه په قناعت کښېنه ماشومه نه کړې ځان له غمونه څه نه سیوا کې ما یو دوه شرط دي کو تاسو وای زبال ته درشم او کو تاسو بیا راځئ تاسو خوښه ده زما خو دلته خوښه ده ما وې تو پیوس مونږ چې لاړ شو لور سره په سلام وکړي بیا به هلته راشي چې ځای کې به مې زموږ د غریبۍ هغه جونګړه به مې وي زما غرور به مې ویني زوی به مې وي چې کوم یو د خوښ یې هغه له به یې راکړي او بس چې خوښه کوم هلته وې زه ځم تاسو بازار نه سره وړم چې وی ایزر مې راوړه بین مولا خدای دې تا آباد لري خو ګورې ستا په خوله کې به د و د نه جوابي موږ هغه د دغه لکان تنګ کړي وو چې په مخ یې لاړ شي ولاړ شي دا بوډۍ بس راغل مکې را دغه کړې وه امیر خان کاکا راځه چې نه به وخوره په سره که ډېر عاجزه ښځه به سوال درته کوم چې په ما رقم که بس دې نور راکړې دې کارونو کولو تاب نشته او دا لور مې دې داسې وخت ونه ما دې دا به زما غرور سره دې جوړېږي راځه راځه جوړېږي لیونی غوندې کې راته ښکاره شو زه خدای دې خیر کړي ګورو به ورسره یا الله چې زما هغه اوږده قسمتونه دې راویښ کړه عثمانه ګوره ځان نه سړی جوړ کړه په قلار کښېنه ماشومه نه کړې ځان له غمونه څه نه سیوا کې پرېږدې د ماما په ایماندارۍ چې د دې خلکو په مزه لکه روچات تېر کړه پرېږدې د روغتون د څه کې وکړم راځه راځه وخې په راځه ایمان والی مرګ بکوت به ستا چولاد خپل ما دا کولر خلک دغه ځای کې څه چالو شو دې خوښه مورې عثمانه دې خوښه مورې څه چالو شو سی ویلې ډېره ماړه په بس ډېره تکړه ښځې خدای دې هر چا له دقسې خور ورکړي دا ماله شي سم شه لکه ایمان د پلار چې څومره په ترجمه په مازدو کې ما راځي نور کنه په دارو واله ما او نن دا په خپل ور کوي ځکه بوډۍ شیان معلوم نه دي په جرګه ونه دی په جرګه ښایسته ښځې ډېره ایمانداره ښځې جنت ته به ځې ښه امین الله مورې خبره وکړه پلاره تم څه وایې چې صحیح صحیح خپل دې کړه نه لاسو خپې ولخېجې پرېږدې د په ایمان نه ته وایم چې دغه د ډنډ چندخ په شان دي داسې دا پتونان راسته شوي ماما زه یم چې راونه خیږي چېرته لږ غلی چې ما خبرې ته پرېږدې وایه که نه مورې غلی شه وایه مړه یو خبر لاړم حاجي ما ورته وویلې خو دقه چې دا لور ما ماشاءالله ماشاءالله لا خو خسته شوې ده خدای خبر شه شکی په دې مې چې پردي کلي ته خو نه یم راغلی نه دا اووه کاله هم ډېر شی دی دې کې هم ګورئ د دنیا هر څه بدلېږي او تماکو هم لګېدلی دی ښه ګرمي ده غول مې وخوړل دی منې له راغلی وی نو ځکه نور څه نه وي وړوکې چې نو واده به مې سپک کړی وي او دا پیسې مې هم راوړي دي ورور مې هم راته ځي کپشن او ماما مې په کور ناست دی او پلار مې هم د خو ټول هغه دي توبې وباسه الله دې خیر وکړي دا ګرمي ورته به ځمه خو دا هر څه بدل شوي دي اوس پته لګي چا نه تپوس وکړمه چې هغه امیر خان زما خو د پلار نوم دی امیر خان خو چا نه به تپوس وکړم چې کور یې کم دی هر څه ګډوډ دي زه الله دې خیر وکړي مخکې ځمه که نه دې رحم وکړي هذا والبيت كورون يا وایه مدام اخوکه وایه زر وایه ایمان درته وایم پلاره چې خودکشي کومه نه مې ده پکار دا خطه دا ورور دیواله مورې او دا دا بیا بلاسه پیاګه ځوړم د چې ویکي الله به درله کومه چې کوم یو مال یو 50 روپۍ راکړې تاسو کوم یو مال 50 راکړې یاره مورې دا خو ته شپاړی دی دا واله 50,000 روپۍ اوس خوشحاله خورې ضرورت دا جنستا دا لاړو مې سپاکې سم ए भैया बाबा नमगर हमारे नजर न पड़े इला करे ना खुद का जी बना बना के बोला था पुणे चला पुणे का ज्यादा ए دا خو دا دې پکې نه کنه لا لا کما ته ترا غره وراته ناسین موټه بوټه ته نه لګی دا ماما ته وښه بابا ګوري ابل جو مورتي په ثوابي کې ځان پانسي غړې مور یې قصي بزان پانسي کم الکا ته کېنه اوس دا کار باندې کې پره پلار والله چې انتشار ده په دې کور کې جوړ کم او دا پوډري خود لره علیکم والله تعالی سره یو ورځ هم تیرا الکا ته زما خبره واوره ته زما خبره واوره لک
ماته ونشا ما تکینا زما خبره واوره ګوره ماما وای خورټه چې کله نه وي په کور کې خدم سم دم کور خو چې ته به ګرانه نه وایې په خېټه مې ماړه کړې ځان وجني نه هرو تاسو نه کومه پیمان الکه دا لکه ونی څه هوته شي پیمان دا ته مور یا پیمان دا ته وریا ماما په جون کې جسم ته خطر نه دی اشه دم ته خطر نه دی پیمان تو په درانه ورته ولا پلان no